قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ولما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدین اروان دی آیاتون مبارک کے اللہ ارشاد فرمائل چې یو گوایو کړه چې چرې دا قمیص د یوسف علیہ السلام د مخکې نه شلیدلی وي نو دا ښځه رښتینې ده او یوسف علیہ السلام دروغجن دی، او که دا قمیص د شا نه شلیدلی وي نو بیا دا ښځه دروغجنه ده او یوسف علیہ السلام رښتینی دی. اوس الله دلته د هغه فیصله چې کوم شاهد کړی وه او هغه فیصله د یوسف علیہ السلام په حق کې ثابت شوله چې یوسف علیہ السلام رښتینی دی، ځکه چې فلما رأى قمیصه قد من دبر، پس هر کله چې قمیص یې وکته د یوسف علیہ السلام نو هغه د شا نه شلیدلی و. نو دا دې خبرې ثبوت دی چې یوسف علیہ السلام منډه ترې وهله او دغه ښځې بي بي زلیخې دې شاته نه راښکه او منډې نه منې کولو، نو ځکه دا قمیص د شاته نه شلیدلی دی نو ګویا یوسف علیہ السلام ته ځان بچ کولو او دغې ښځې دې ځان ته راغب کولو، نو دې په دې خپل لا کې رښتینې دی او ښځه دروغجنه ده. اوس چې کله عزیز مصر ته د دې خپل ښځې د خطا او د خیانت پته ولګېدله او دا متمعلومه شوه چې یوسف علیہ السلام رښتینی دی، نو اوس خپل ښځې ته وایه چې انه من کیدکن، یقینا دا ستا مکر او فریب دی، ان کیدکن عظیم، او بشکه ستاسو د ښځو دا مکر ډیر لوی دی. اوس دلته عزیز مصر خو پکار دا دی چې کله د ښځې خطا ورته معلومه شوله چې دا خیانتداره ده او دې چې کوم دی غلط حرکت کړی دی نو پکار دی چې غصه کې راغلی وي، نو دې چې د صرف ښځې ته صرف دومره ووي چې بس دا ستاسو د ښځو یو عظیم مکر دی او فریب دی، گویا نه پسې دا سخت لهجې هم ورته استعمال نه کړه، او بعض وخت خو انسان چې کوم دی په غیرت کې راشي ښځه ووجني قتل کړي یا چې کوم دی نو ورته طلاق ورکړي ولا، لیکن عزیز مصر چې کوم دی داسې قسمه کردار ادا نه کو، صرف دومره باندې اکتفا وکړه چې دی وایي چې دا د ښځو دا مکر ډېر لوی مکر دی. دلته تفسیر قرطبي کې امام قرطبي رحمه الله یو روایت نقل کوي دا ابو هريره چې د الله پیغمبر فرمایل چې دا ښځو دا مکر چې کوم دی دا د شیطان نم زیات دی، ځکه چې الله د شیطان د مکر باره کې فرمایي چې ان کید الشیطان کان ضعیفا، چې د شیطان دا مکر کمزوري دی، او دلته الله د ښځو د مکر باره کې وویل چې ان کیدکن عظیم، یقینا د دې ښځو دا مکر ډیر لوی دی، او د هغې وجه دا ده چې د ښځې چې کوم دی دا د دې ظاهري چې کوم دی بدن نرم او نازک وي او کمزوري وي، نو هر سړی د دې په خبره باندې یقین کوي او دوی ته د سړو په نسبت دوی ته ډېر زیات مائله کېږي. او دغه دی کې امام قرطبي وایي چې دا
عزیز مصر چې کم دی د ښځې ته زورونه چې ور نه کړه نو دا د کې د بې غیرتۍ یو ماده وه او بیا دا مو چې دا مصریان چې کم دي دي لږ غوندې بې غیرته دي د ښځو په مخامخ چې کم دي څه زوره خبره نشي کولی د الله پیغمبر یو حدیث مبارک کې فرمایي د اختر ورځ ده یا ورکوټ یا لوی اختر ورځ ده وي را روان دي په ښځو باندې نو ښځو ته یې وي ای ښځو تاسو صدقې ورکوئ ځکه چې ما ته وښودلی شو چې دا ښځې زیات تعداد په جهنم کې د ښځو دی نو دغې ښځو تپوس وکړو چې د الله پیغمبره دا څه وجه ده نو یې ورته دا ووایي چې دا ښځې چې کوم دی دا نکته چیني او لعن طعن ډېر زیات کوي او د خاوند ناشکري کوي او دویم ورته دا ووایي چې دا ښځې چې کوم دی دا ناقص العقل او ناقص الدین دی نو خود بیا تپوس وکړو چې دا عقل ناقص او دین څنګه ناقص دی نو د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې آیا دا خبره نه ده چې د ښځې ګواهي د سړي په مقابله کې د نیم برابر دی ښځو وی چې دا خبره خو شته دا د دې د عقل کمی دی او بیا یې ورته وفرمایل چې دا ښځې ناقص الدین په دې وجه دي آیا دا خبره نه ده چې د ښځو باندې کله حیض راشي نو بیا نه لمونځ کولی شي او نه روژه نیولی شي نو دوی وی چې دا خبره خو ټیک ته دا خو دا د ښځو د دین کمی دی نو کوئی د الله پیغمبر دوی ته تنبیه ورکړه چې دې د خاوندو ډېر زیات خو دا تمام ښځې نه د هغه ښځې چې چا کې دا هیلې او مکر زیات وي او دغه دی کې بیا عزیز مصر فرمایي یوسف علیه السلام ته چې یوسف اعرض عن هذا ای یوسف علیه السلام د دې خبرې نه بس اعراض وکړه په دې باندې خورې واچوه د دې اظهار مه کوه دا خبره فاش کوه ما ځکه چې دا خلکو ته پته ولګي چې د عزیز مصر ښځې دا قسمه کرتوت دي نو دا یو ډېر د شرم او د عار خبره ده نو لهذا دا خبره خورومه بس په دې باندې خورې واچوه خاموشي په اختیار کا واستغفري لذنبک او بیا ښځې ته وایه چې ای ښځې د خپل ګناه معافي وغواړه گویا مراد دا خپل ځان یادي چې ما نه معافي وغواړه یا ته مراد یوسف علیه السلام دی چې د هغه نه معافي وغواړه او یا مراد ته الله دی چې د الله نه معافي وغواړه اگر چې دی بت پرست وو ولیکن الله منو نو دا خپل ګناه معافي وغواړه انک کنت من الخاطئین یقینا ته په خطا کې او ټول قصور ستا دی غلطي ټول ستا ده اوس دغه دی کې هو خبره یوسف علیه السلام ته خو چې دا خبره فاش کې نه لیکن دغه خبره چې کم دی درباریانو په وجه باندې یا فاش وا ښکاره شو دا راز یا چې کم دی د بیبي زلیخې په خپله باندې د خود خپل ملګرو ته ووایي چې دغه شان ما نن دا کار کړی دی نو او بیا ورته تاکید وکړو چې دا خبره به تاسو خوروئ نه او د ښځو دا عادت دی چې هغې ته کله خبره ملو شي نو هغه خو بیا یو نه بل ته بل نه بل ته خبرې له هوا ورکړي او په ټول ځای کې خبره خوره کړي دا خبره خوره شوله چې را عزیز مصر چې کوم دی هغې د هغه ښځې د یو غلام نه چې کوم دی د خپل مطلب پوره کولو مطالبه کړې ده نو الله د هغې ذکر کوي وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وویل ښځو په دغې ښار کې چې عزیز مصر ښځې چې کوم دی طلب کړی دی د یو نوجوان د نفس یعنی غولولی دی یو نوجوان خپل غلام نوجوان د هغه نه د خپل نفس او د خپل مطلب پوره کولو مطالبه کړې ده او بیا فرمایي قد شغفها حبا او د دې ښځې د خپل غلام سره دومره زیات محبت دی چې د هغه محبت د دې پاړه کې ورغلی دی شغف ویلی شي د زړه هغه جالې ته چې په کوم جالې کې د زړه دنده پروت وي ګیر چاپېره ته یو جالۍ پرده وي پای کې د زړه پروت وي نو ګویا د دې دا محبت د هغه جالۍ نه دنده پاړه کې ورغلی دی او د یوسف علیه السلام ډېره عاشقه شوې ده او محبت پې د غالب راغلی دی انا لنراها فی ضلال مبین گویا عزیز مصر ښځه یو لوی د وزیر ښځه ده مالداره ښځه ده بل خوا یو غلام کس هغه سره دا مینه محبت دا خو د وزیر د ښځې شان نه دی چې د یو غلام سره دومره مینه محبت وکړي نو وایي انا لنراها فی ضلال مبین یقینا خامخا مونږ وینو دې ښځې لره په صریح او ښکاره غلطه لار باندې چې دې غلطه لاره اختیاره کړې ده او د یو غلام سره دومره زیات مینه او محبت چې کوم دی شروع کړی دی
چې کله اوس عزیز مصر ښځې ته دا پته ولګېدله چې زما د محبت دا راز خور شو، هر چاته معلوم شو، نو دی چې کوم دی دغه کم ښځو چې دا خبره خوره کړې وه چې دی د یو غلام سره دومره مینه محبت دی او دا خو د وزیر ښځه ده، نو دی د هغې دپاره چې کوم دی د دعوت انتظام وکړو او بیا دی پسې ولېږل، دعوتنامې ولېږله او دی روی بللې. الله فلما سمعت بمکرهن، پس هر کله چې واورېد دی د مکر د دې ښځو د مصر د ښځو د مکر واورېد چې د ما د باره کې خبره ښکاره کړه، نو ارسلت الیهن، نو دوی را وبللې، وآتت لهن متکئا، او دی د پاره تیار کړل متکا. متکا څه شي؟ ګدې ته ویلی شي، ولیکن ته مراد چې کوم دی طعام هم دی او یا چې کوم دی هغه مجلس د طعام چې کوم دی هغه برابر کو او دی ته اطلاع ورکړه. دا د دې دپاره چې دا ښځو ته دا اوس دا ښیي چې زما د مینه او محبت چې د یوسف علیه السلام سره دی نو دا زما په اختیار کې نه دی. کله تاسو او دا مې روایت کې راځي چې دی د یوسف علیه السلام د دې ښځو نه پټ ساتلو، ځکه ډېر حسین او ښایسته نو چاته ښوده هم نه، نو چې هر کله د دې د باره کې چې کوم دا خبره خوره شوله نو دی د خپل هغه خطا په وجه اوس بیانوي چې زه په ده باندې ولې عاشق یم او ولې زما دومره محبت دی هغه سره. نو دغه ښځې را وبللې او هغې له چې کوم دی دسترخوان باندې ورته مخامخ چې کوم دی قسمه قسم میوې کېښودلې. متکا هغه خوراک دی چې هغه په چاقو باندې کټ کېدو واله وي، یا غوښه ده او یا ته مراد میوې دي. او میوو کې بیا یو میوه ذکر کېږي چې ترنج ورته ویلی شي چې ډېر ښکلې رنګ یې وي او ذایقه هم ډېره مزېداره وي، خو په چاقو کټ کېږي، چاړه باندې کټ کېږي، نو هغې ته متکا ویلی شي. نو بیا وآتت کل واحدة منهن سکینا، او متکا ګدې ته ویلی شي. آخر خلک چې کله راشي ناول تکیا ووخي، تکیا ته ډډه ووخي، خو په آرام سره کینی. بیا دغې ښځو له هر یوې ښځې له په لاس کې چاړه ورکړه. چاړه چې کله ورکړه او دغه دی کې دی یوسف علیه السلام په یو کمره کې پټ کېنولی و، خو ده دی کې یوسف علیه السلام ته چې کوم دی د دې خبرې پته نشته چې د عزیز مصر چې ښځه چې کوم دی ما سره څه کول غواړي، او نه د دې د ارادې نه خبر و. خو چې کله دی د ښځې ټولې را وبللې او په دسترخوان باندې کېنولې او مخامخ یې ورته میوې کېښودلې او هر یوې په لاس کې چاړه ورکړه، او دی بیا دغه دی کې دا چاړه باندې دا میوې کټ کولو لپاره تیارې شولې. نو دوی حکم وکړو چې یاره دې روباسئ په دې ښځو باندې. خپل غلام بل نوکر ته وي وقالت اخرجهن علیهن، وی ول روباسئ یوسف علیه السلام د دې ښځو وړاندې. نو چې کله هغه راووته بهر او دې ښځو وکتل یوسف علیه السلام ته، الله فلما رأینه، پس هر کله چې دغې ښځو وکتو یوسف علیه السلام اکبرنه، نو ډېر عظیم وګڼه چې دا خو ډېر لوی عظیم شخصیت دی، او دومره چې کوم دی حواس ختم شو او بالکل ذهن کار پرېښودو چې چاره ورسره ده او میوې باندې چاره راکاږي، د هغې په دې باندې وقطعن ایدیهن، د میوو په ځای باندې په خپل لاس باندې چاړې راښکلې، د ګوتو نه وینې روانې دي، خو لیکن درد نه محسوس کوي. دومره د یوسف علیه السلام په محبت کې دومره ورډوبې شولې او دومره مستغرق شولې چې ځان ترې نه ایر شو چې را موږ په چاړه باندې لاس وهو کټ کوه، وینې ترې بهیږي خو درد ورته محسوس کېږي نه چې را زمونږ لاس باندې چاړې سره وینه روانه ده. او بیا څه وایي وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وویل دغې ښځو حاشا لله، دا ډېر تعجب کلمه ده چې سبحان الله، الله د تمام عیبونو نه پاک ذات دی، الله دومره د قدرت خاوند دی چې یو انسان له دومره حسن ورکړی دی چې هغه انسان نه دی. ما هذا بشرا، نه دی دا انسان، ان هذا الا ملک کریم، نه دی دی مگر دا خو یو معزز فرشته ده. اوس دغه دی ښځو یوسف علیه السلام ته د معزز فرشتې لقب ورکړ. ولې ورکړ؟ یو خدا چې عام تاثر دا دی چې د ټول نه حسین مخلوق هغه نورانی فرشتې دي او د ټول نه بدترین شکل هغه د شیطان دی. اوس چې کله یوسف علیه السلام هغې ولیدو نو هغې حیرانه شو چې دا کم حسن دته میلاو دی، دا حسن خو د انسان نشي کېدی.
څنګه چې دا د معراج په شپه باندې د الله پیغمبر کله دی ولید په اسمان کې درې اسمان کې نو وی فرمایل چې الله چې کوم دی یوسف علیه السلام ته د دنیا نیم حسن ورکړ دی وی دا حسن دوه حصے کړی دی یو حصے دله ورکړی دی او یو حصے په تمام نور خلقو باندې تقسیم کړی دی او الله ول ډیر خپل حسن ورکړو نو ځکه دی و چې دا خو انسان نشي کېدی دا خو فرشته کېدی بل دا چې کله دی داغي مخامخ وروته نو څنګه خو د الله پیغمبر دی هغه بالکل دغه خود ته اړو قتل نه دی کړي توجه نه دا ور کړي نو دی و چې دا خو را د شهوت نه بالکل دی چې کم نه مبرا دی خود ته بالکل توجه نه کوي او دا خاصه خو د فرشتو دا چې هغه چې کم نه چاته ای کی شهوت نشتا لہذا د حسن او د شهوت نه خالی کېدل دا سخکاری چې دی فرشته ده او انسان نه دی فلما را قمیصه پس هر کله چې ولیدو هغه قمیص د یوسف علیه السلام او کتل شو نو قد من قبر نو هغه شلیدلی د شاده طرف نه نو قال او العزیز مصر انه من کیدکن یقینا دا استاسو د خذ مکر دی ان کیدکن عظیم او یقینا د خذ دا مکر د ټول عظیم مکر دی یوسف اعرض عن هذا یوسف علیه السلام د دې خبرنا اعراض وکا د دې خبره باندې خاموشي اختیار کا واستغفري لذنبك او خپل خد ته وای چې ته بخانه غوړه د خپل ګناه انك كنت من الخاطئين یقینا ته چې کوم خطاوار او قصوروار ته وقال اويل نسوه خذوا في المدينه فمدينه فخار د مصر کې امراه العزيز چې خد د عزیزه تراود فتاها طلب کړی دی یا مطلب دا خلو کړی دی یو نوجوان د خپل مطلب پورا کول لپاره عن نفسه قد شغفها حبا په تحقیق سره د محبت داغه پړک ورننه اوتی دی ان لنراها یقینا مونږ وینو دی خځه لرا فی ضلال مبین پخکارا غلط لار باندې فلما سمعت پس هر کله چې عزیز مصر خدي دا خبره وریدي بمکرهن د دې خود دا مکر او هله وریدي نو ارسلت الیهن راوی بل دې خود لرا واتت لهن متقا او تیار کو دا غید پارا خوراک او دسترخوان یا مجلس د خوراک واتت كل واحده منهن سکینا او ورکو هر وی خذلا پاغي کی هر وی خذلا چاره ورکړه او به ویل وقالت اخرج عليهن ويل چرو باسه یوسف علیہ السلام د دوی روان دي نو فلما رأينه پس هر کله چې دغه خذو ولید یوسف علیہ السلام لرا نو اکبرنه دل وی عظیم وګڼو وقطعنا ايديهن او کټ خپل لاسونه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا او دی ویل چې سبحان الله پاک دی الله د تمام عیوبنا چې ما هذا چې د دا انسان ان هذا ندی الا ملک کریم مگر عزتمند معزز فرشتہ دا فلما را قمیصه قد من دبر پس هر کله چې ویری د قمیص د یوسف علی السلام چې شلیدلی و د شاده طرفنا نو قال او العزیز مصر انه من کیدکن یقینا دا اساس د خود یو مکر دی ان کیدکن عظیم او یقینا د خود دا مکر د ټول الوی عظیم مکر دی یوسف اعرض عن هذا اے یوسف د دې خبرنا اعراض او دا خبره باندې خاموشي اختیار کا واستغفر لذنبك او خدای ته وی چې خدای بخانه غوړه د خپل ګناه انك كنت من الخاطئين یقینا ته چې کمی قصوروار او خطاوار ته وقال نسوه اويل خذوا في المدينه پدغه خار مصر کې امراه العزيز چې د عزیز خزه تراود فتاها عن نفسه غلول یو غلام درا د خپل مطلب پورا کول د پاره قد شغفها حبا یقینا د محبت دغه پړه کې ورغل دي ان لنراها فی ضلال مبین او یقینا مونږ وینو دا خزا پخکارا غلط لار باندې فلما سمعت بمکرهن پس هر کله چې عزیز مصر خدي د خود دا مکر ورید نو ارسلت الیهن دغه خزیره وبللی وآتت لهن متقا او تیار ک داغی د پر طعام وآتت كل واحده منهن سکینا او به ورکل هر پای کی هر وی خذل چارو او وقالت اخرج عليهن باول چې روزا
پدوی روان دي. فلما رأينه پس هر کله چې ولید دغه ښځو یوسف علیه السلام لره نو اکبرنه ډیر عظیم وګڼو وقطعنا ایدیهن او کټ کړ خپل لاسونه وقلنا وی ویل حاشا لله سبحان الله پاک دی الله تمام عیوبنا یا الله څومره عظیم قدرت مالک دی. ما هذا بشرا ندی دا انسان ان هذا ندی دا انسان الا ملک کریم مگر دا یو فرشتہ دا معززہ.